سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. د ښځو حقوق د اسلام د مبارک دین د نګاه څخه او دارنګه موږ پښتانه خپلو ښځو ته کوم حق حقوق ورکړی دي. دغه د نن چې کومه موضوع حالانکې دې شیانو سره موږ تعلق نه ساتو، خو بیا هم په حیث د مسلمان، په حیث د پښتون زړه مې غوښتله چې پر دې موضوع باندې څه وغږېږم چې تاسې په سوشل میډیا کې د پښین ضلع چې کوم ورته وایي یا د پښین ولسوالي د هغه کربلا سیمه ورته وایي، هلته یو واقعه پېښه شوې وه چې یو کونډه ښځه ده د ځایي کوم ایم پي یا وزیر چې دی یا د هغه د صوبایي کابینې غړی د هغه کور ته ورځي د خیرات دپاره، خو بیا هلته د دوی تر مابین څه خبرې راځي، خو د هغه کورنۍ د غړو د خوا څخه دا ښځه ویل کېږي. چون دا دواړه پښتانه دي، نو زه هغه د پښتونوالي په خاطر باندې مې زړه وغوښتله چې پر دې باندې څه خبرې وکړم. موږ چې کله پښتنو ښځو ته حق حقوق ورکړي وو، هلته پښتانه سیالان وو. کله چې پردي کلچر، پردی د نورو قومونو دود و دستور موږ راوی خپل په پښتانه کور مو راننه ایستی یا په افغان کور مو راننه ایستی، نو زموږ څخه هغه زموږ کوم افتخارات چې وو هغه هم د منځه ولاړله، او موږ دومره ناسیاله سو چې نن موږ د هندي ډرامو اکټونه کوو یا د نورو کوم قومونه چې د ښځو ته حق حقوق نه ورکوي د هغو اکټونه کوو، او کوم چې د اسلام مبارک کوم حق حقوق ورکړي هغه موږ در پښو لاندې کړی دي. نو چې موضوع راڅه اوږده نه سي، خو روژه ده، صرف د اسلام د نګاه څخه دا یوه خبره کوم، موږ ته شکر الحمدلله ټولو مسلمانانو کلمه مو ویلې ده او د اسلام مبارک دین په ټولو احکامو خبرې، خو صرف د مثال په توګه وایم کله چې اسلام نه و تر مخه عربو خپلې ښځې یعنې نجونې ژوندۍ ښخولې، کله چې اسلام راغی ښځه سیاله شوه، او کله چې اسلام بیا په دنیا کې ظهور وکړ او د اسلام پیغام تر هر ځایه پورې ورسېدی، کوم چې د سوایسته شپږ د حدیثو کتابونه چې دي، نیم حدیثونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه حضرت بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها را نقل کړي دي. اسلام په 20 کاله یا په 30 کاله کې ښځه دونه سیاله کړله چې د سوایسته نیم کتابونه د حضرت بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها څخه را نقل شوي دي. نو اسلام ښځو ته تر دې ځایه پورې راورسول چې د ژوندۍ ښخولو څخه تر د حق حقوقو پورې راورسول، او ښځه مور ده، ښځه چې د هغه خور ده، ښځه لور ده، ښځه ناموس دی. نو موږ باید د دې خاطر وکړو. د پښتونوالي په خاطر باندې زه یو خبره کوم، په ټول دا زموږ ګاونډ کې چې کوم قومونه دي، هر قوم چې دی نومونه یې اخیستل ټیم اخلي، یعنې د نړۍ په قومونو کې ځان ته مترقي وایي، ځان ته د ښځو حقوق ډیموکراسي او فلانه پستانه وایي، دوی د موږ ته د مثال په توګه د ملالې میوندوالي په نامه باندې دی یو قوم خپل په قوم کې یو دې ښځه وښیي چې هغه د یو دنیا سوپر طاقت چې په هغه ټیم کې برطانیا د دنیا سوپر طاقت او دنیا ټوله د هغه تر چتر لاندې وه. دا میوند کې ملالې میوندوالي کوم رول ولوبوي، هغه ټیم ښځې ته ازادي وه، دا تله د ګودر څخه یې اوبه راوړلې. کله چې مجاهدینو ماته کړې وه او دې ولیدل، بیا دې هغه ټپه وکړله چې که په میوند کې شهید نه شوې خدای ژول علیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. په مجاهدینو کې یماني و، پښتونولي و، افغاني جذبه راوټوکېدل، بیرته هغه و چې خپل شکست یې پرېښود، د انګریزانو سره وجنګېدل، انګریزان یې مات کړل. دا یو. راځو دویم، احمدشاه بابا چې څوم فتوحات کړي دي، د دې ټول ماسټر مایند چې کوم و یا د دې کوم استاد چې و هغه د ده مور زرغونه انا وه. مثالونه یې بیخي ډېر دي، هغه بیا بل وخت کې درکوو. راځو په شعر و شاعرۍ کې د میرویس نیکه مور دغه نازوانه څلوریځه خو یې موږ تاسې اورېدلې ده، خو ما سیره ده چون روژه ده ول سهارګاه وه د نرګس لمن لانده وه، دغه هغه دغه مې په یاد ما په ټولګۍ کې په یاد و چې دا مې ویلي وو
نو په هغه ټیم کې پښتنو خپل ښځو ته حق حقوق ورکړي وو. یعنې د میرویس نیکه مور شاعري کولی شوه، اوس دې ښځه شاعري وکړي خوله یې ورماتوي. دغه د احمدشاه بابا مور چې هغه ټیم نه سکول و نه یو شی نه و، یعنې خپل څه فتوحات څه کارکردګي چې کېدل هغه د زرغونې انا د برکته کېدل. ملاله میوندوالې کوم دغه اکټ ادا کوي یا کوم رول دی ولوبوي چې د دنیا سپر طاقت یې مات کړي. نو خبره چې راڅه اوږده نه شي، هغه ټیم پښتنو خپلو ښځو ته حق و حقوق ورکړي. دوی به تله د ګودره څپې اوبه راوړلې، دوی به پوس ولې تنبل وی دریاب یې ولو. مقصد هغه د چې کوم د دوی د رسم رواج و د هغه په چوکاټ کې بالکل دوی تلای شوه. او خو خبره په چش کې وه، اوس رالو چې کله دا په پردۍ ډرامې رالې، د ښځې وړل، د ښځې تښتول، د ښځې ټکول، دا د پښتنو کلچر نه دی. پښتنو افغانانو په بدۍ کې چې ښځه به د یو چا کور ته ورغلی چې مړی څنګه وایي ځوان زوی چې ځینې وژلی وی، هم چې ښځه د چا کور ته ورغلی وی هغه ځوان یا خپل بد یې ورپرېښود. او چې یعنې په بدۍ کې پر ښځه باندې چا لاس نه سو راپورته کولی، پر سپین ږیري چا لاس نه سو راپورته کولی، پر کوچني باندې. دا د پښتنو خپل یو اصول و. نو خو دا بحثونه ډېر دي، دا په یوه ویډیو کې نه کېږي. په کار دا دغسې کارونه لکه کوم چې په دا شین کې سوي دي، یعنې په حقیقت خو اوس هم موږ نه یو خبر، یعنې چې لانجه خو خبره ظاهرا د خیرات وه، د وړو وه، خو صرف په دې چې پر یو زنانه لاس را پورته کول، یو زنانه وهل، دا د پښتونولۍ د شان او شوکت سره نه ویل او نه دا پښتونولي ایجادوي نه ایجابوي. نو بیا هم زموږ د ټولو پښتنو څخه د ټولو افغانانو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې تاسې یار دا پښتونولي مطالعه کړئ، کتابونه د پښتونولي پخوا چې کوم د خپل نیکهګانو یا پلرو یا د مشرانو څخه پوښتنه وکړئ چې پخوا تاسې کوم کردار ادا کوئ، دا د هندي فلمانو یا د انګلیش فلمانو یا د پردي مهاجرتونو کې چې کوم قومونه ناسیاله دي، نن د هغو کردارونه موږ سرته رسوو. دا زموږ دپاره پوس ولې هغه په ټولنه کې بیا داسې ناخوالې رامنځته کوي. نو یوه خبره بیا درته کوم په اخره کې چې راسئ موږ تاسې ټول پښتانه دا واده وکړو چې خور سیاله کړو، لور سیاله کړو. نو چې کله خور، لور، مور او کور والا سیاله کړو، نو بیا به موږ تاسې ټول سیالان. مننه.